شهید شهید وطنه غازی غازی وطنه شهید شهید وطنه غازی غازی وطنه د میرویس خان ټاټو بیا د ابدالي مسکنه وی به مختوري همیشه ستا دشمنان وطنه افغانستان وطنه جانان جانان وطنه ای پر موږ ګران وطنه جانان جانان وطنه. سلامونه نیکې هیلې احترامات لرو بر پښتنو افغان ته خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوندور وی. ملګرو دا 3-4 ورځې زه په وزیرستان کې وم، له نیټ څخه لرې وم. تاسو ته پته ده چې مونږ د پاکستان د حکومت لاندې په وزیرستان کې په داسې ځنګل رقم ته ژوند کوو چې هلته هیڅ قسمه رسنۍ انټرنیټ نیټورک هیڅ هم کار نه کوي. نو دا چې راغلم پر سوشل میډیا دغه حالات مې ولیدل د بر وطن د لوی کور افغانستان چې دومره په تیزۍ سره بدلون پکې راغلی دی. نو واقعا چې دغه حالات هر هغه سړی صرف افغان نه، هر هغه سړی چې انسان وي مسلماني پرېږده چې انسان وي د افغانستان په دې حالاتو باندې باید زړه چور چور وي. هغه حالات چې خلک دومره تنګ دي، دومره په د وحشت او د یارې شکار شوي دي چې خلک په روانه تیاره په وزرو او په د تیارې په لکۍ په یو شي بل شي پورې ښخ شوي دي او د روانې تیارې د هوا نه خلک راوغورځي لاندې ټوټه ټوټه شي. په دې حالاتو د یو انسان مسلمان افغان خو څه د یو انسان زړه پې ټوټه ټوټه کېږي چې بیخي کافر له مذهبه تیر له انسانیت افغانیت له هر شي خلاص انسان وي د هغه زړه پې هم پې زره زره کېږي په هغه حالاتو باندې. او بیا زمونږ د افغان ولس محبوب ولسمشر اشرف غني چې په کوم حالاتو کې دی له وطن نه ځي، چې کوم وطن ته د په کالونو خدمت کړی دی او بیا د وطن نه ځي او هغه اخري د رخصت لاس پورته کړي، آیا دا په دې حالاتو د یو انسان د یو پښتون د یو افغان د یو مسلمان زړه نه دردېږي؟ قسم په خدای یو 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 قیامت په ما نن په هر افغان باندې تیر شوی دی د سوشل میډیا در نظره. خو ملګرو حوصلې به نه بایلو، خپلې حوصلې به کلکې او مضبوطې ساتو. دا چې اشرف غني کومه فیصله وکړله په افغانستان کې جنگ نه وغوښتو، موږ اول پښتون ژغورنې غورځنګ نارې وهو چې موږ د جنگ مخالف یو. جنگ که په هر ډګر په هر هیواد په هر مغاز کېږي موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري چې څومره لرو بر افغانان یو د جنگ مخالف یو. موږ هر حال په هر دیوال پر هر غره پر هر نشتر په هر څانګه په هر ونه باندې سوله لیکلې دي. موږ په اخترونو کې په دې غمجن لسونو هم په نکریزو سوله نشته کول. نو موږ د سولې وږي یو، موږ د افغانیت د ورورولۍ د مینې وږي یو. موږ سوله غواړو. دا چې اشرف غني به کومه فیصله وکړه د امریکې چې کوم پلانینګ جوړ و یا زمونږ د پښتون افغان ملت چې ښه وینې خو په کس کوي شیطانه منافقه زمړ کېږم او ته چوپ یې مسلمانه منافقه. د ځوانانو اتلانو د شعرونو قاتل ته ورځ به راشي بیا به ګورو پاکستانه منافقه. دا چې پاکستان یا امریکا په ګډه کوم پلانینګ جوړ کړی و د افغان ملت د افغان ولس د افغان وطن د ورانولو په خپل منځ کې د افغانانو د جنګولو چې کوم پلانینګ امریکا او پاکستان او نورو زموږ دښمن هیوادونو جوړ کړی و چې په طالبان کوم ولایتونو ته را داخل دي، بیا به په کابل دوی را داخلېږي، بیا به اشرف غني د هغې خلاف جنگ کوي، بیا به دوی په خپل منځ کې وینه تویه کړي او دا د جنت غوندې کابل جان چې جوړ شوی دی دا به چور شي، دا به وران شي، افغانان به په خپل منځ کې بیا د وینو ویالې وباوي. خو اشرف غني د هر څه د دې ټول پلانینګونه ټول دغه پلانینګ یې ورشنډ کړ. اشرف غني د وخت غازي امان دی، د وخت غازي امان و، د هغه په پلونو لاړ، خپله چوکۍ خپله ولسمشري ماڼۍ خپل هیواد یې طالبانو ته لکه د ګل غوندې هیواد یې ورکړ. دی په خپله خوښه بغیر د استعفا لاړ، وطن یې پرېښود طالبانو ته په دې خاطر چې افغانان ونه ځورېږي، افغانانو وینه تویه نه شي، افغانستان وران نه شي، کابل چور چور نه شي. اوس یې طالبان د یو لوی چیلنج سره مخ کړل. طالبانو ته یو د ګل غوندې هیواد پرېښوده، اوس په طالبانو پورې اړه لري چې دوی یې څنګه چلوي، څنګه یې پر مخ بیایي. خو اوس طالبان هم هغه طالبان نه دي. اوس طالبانو چې کومه زه د ویډیوګانې په سوشل میډیا وینم یا د دوی خبرې وینم، ډېر ښې خبرې کوي، زبردستې خبرې کوي چې دوی ښځو ته یا نجونو ته یا خپل چې کوم په چوکیو ناست خلک دي هغو ته یا چې څومره په حکومت کې کار کوونکي دي هغو ته یې ټولو ته عفوا اعلان کړی ده، هغو ته یې معافي کړي دي، هغو یې بخښلي دي. دا ډېر ښه ګام دی. موږ هر وخت دا ویلي دي چې لر او بر افغانان پښتانه سوله غواړو، امن غواړو، ورورولي غواړو. موږ اول هم د جنګ
جنگ مخالف وو اوس هم د جنگ مخالف یو په راتلونکي کې مو هم د افغانستان له واکدارانو نه دغه خواست دی چې تاسو د ملت واک په لاس کې واخیست د وطن واک مو په لاس کې واخیست داسې حکومت وکړي چې خلک ورته ګوته په خوله شي زموږ تمه هیله او امید دغه دی چې د افغانستان د پرمختګ دپاره د افغانستان د یووالۍ د سوکالۍ دپاره د افغانستان ایجوکیشن تعلیم یافته طبقات چې کومه ده باید د دوی په تعلیم اغیز پرېنوځي باید دوی ته خپل بشري او انساني حقوق ټول ورکړل شي او د افغانستان له ولسونو مې دغه هیله ده چې افغانستان د مور مثال لري خپله خاوره له خپلې خاورې مه ځئ هېڅ چیرې مه ځئ حالات که هر څنګه وي وایي هغه سړی نه دی چې د کلکو حالاتو د سختو حالاتو مقابله ونه کړي نو موږ دلته پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو چې په کوم سخت وخت کې دلته طالبان موجود وو دلته د حکومت بدماشان موجود وو دلته ISI فوج موجود وو دلته یو 12 کسان را پاڅېدل د لروبر افغان او د یجو دهشتګردي حیث کې پیچور دی او د پاکستان د فوج د ظلمونو د ISI د ظلمونو د طالب له ظلمونو چې دلته کوم بدماشان دي د طالب په جامه کې د هغو د ظلمونو خلاف یې په نره نارې پورته کړې تر اسلام آباد تر لویو واکدارانو تر غوږو یې دا نارې ورسولې او په ډېر سخت وخت کې دلته موږ مبارزه کړې ده زموږ د افغانستان ولس چې کوم دی دغو ته زه دا وایم چې تاسو خپلې حوصلې مه بایلئ د سختو حالاتو په وخت کې باید سخته مبارزه وکړو کلکه مبارزه وکړو موږ اول هم د لروبر یو افغان د خپلواک افغانستان د یو کلک افغانستان د یو پرمختللی افغانستان دپاره مبارزه کړې ده اوس یې هم کوو بیا یې هم کوو لروبر یو افغان دی یو وطن دی یوه وینه ده یو وجود دی پر هیڅ صورت موږ له دې نه په شا کېږو خو فقط زه ګل خانانو ته دا وایم چې دا دلته موږ ته پیغورونه راکوي یا وایي چې افغانستان هغه او دغه د اشرف غني بابا د دې فیصلې چې کومه د افغانستان د ولس او د وطن په نوم وکړله خپله چوکۍ هر څه یې طالبانو ته ورکړل بغیر د کوم جنګ بغیر د کوم مقاومت مزاحمته لاړ وطن یې ورته پرېښودو د دې فیصلې هر انسان هر مسلمان هر افغان ملاتړ کوي او ستایي یې خو زه دغو ګل خانانو ته وایم چې تاسو موږ ته په دې نوم پیغورونه ماته مه راکوئ بل چا ته یې مه ورکوئ چې د افغانستان ملي اردو یا سربازان یا پولیس یا ادارې دغه مقصد څنګه داسې تسلیم شوې یا ګورئ طالبان کدي هم افغانان دي تاسو یې وینئ دا چې څومره د طالبانو مشران دي یا وایان دي دا څه دي دا ټول په پښتو ژبه خبرې کوي همدغه افغانستان افغانان دي دا چې د دوی شاته د دوی مخته د چا کومک څه کومک دی هغه ځان ته بیل مجلس دی خو که ملي اردو یا اشرف غني خپل واک پرې ایښی دی خپل افغانانو ته یې پرې ایښی دی ستاسو غوندې په بنګال کې 83,000 پتلونونه نه دي پرې ایښي انډیا او بنګال ته 93,000 پتلونونه نه دي پرې ایښي دا دوی په خپل منځ کې د افغانستان د ولس او د افغانستان د نور ناولو په خاطر دا فیصله کړې ده بې غیرته نه دي ډاره نه دي د جنگ وس یې درلودو مزاحمت یې کولی شو جنگ یې کولی شو خو دا چې اشرف غني یو محبوب ولسمشر دی د دې قام او وطن دپاره یې په رښتیا مبارزه کوله افغانستان یې جوړولو د دې په خاطر که ملي اردو ده که سربازان دي که هر څوک دي دوی دا فیصله د خپلو افغانانو ورونو د وینې د نه تویولو په خاطر د خپل لوی کور افغانستان د جنت غوندې د کابل جان د نه ورانولو په خاطر دا فیصله وکړله ستاسو غوندې 83,000 پتلونونه یې په بنګال کې نه دي پرې ایښي ستاسو غوندې بېغیرتوب یې نه دی کړی چې ابینندن در باندې لس ټنه بمونه راورول او تاسو ورته په زور چای ورڅکه خولې ته چې بایجان چای پیو ابینندن به درته ویل چې نڅکم دا بېغیرته چای خو تاسو په زور ورباندې چای څکله چې نه بایجان تا خو زموږ سره ډېره ښېګړه کړې ده په موږ د دومره بمونه راورولي دي نو چای خو به ستا هغه پلار هم څکي نو ستاسو په کومه بېغیرتي په کومه بېننګي به سړی وغږېږي بلکل زموږ افغانانو ته زموږ پښتنو ته زموږ لروبر ولس ته دا پیغور مه ورکوئ وای په افغانیت خو د لنګمار ټکنالوژي ګوا ده میزایل غوري غزنوي او ابدالي ګوا ده دا زه چې ځان ته افغان وایم نو غدار مې بولي ګنې زما په افغانیت یې اسمبلي ګوا ده زما د پلار نیکه تاریخ خو په ډیلي ګوا ده خو د بنګال ځمکه د ستا په بېننګي ګوا ده ما نمک حرام زه او که ته یې قضاوت دې وشي زما میوند ستا د لاهور یې رامنډي ګوا ده په پښتو مړه د سپینوي ته هېڅ اړتیا نه لري د ګیلمن مبارزه او شاعري ګوا مونږ اول هم په ډېر کلک
او سخت وخت کې د لر او بر افغان د یووالي د پرمختګ د امن د سولې دپاره مبارزه کړې ده اوس یې هم کوو سبا یې کوو بله ورځ یې هم کوو لر او بر یو افغان یو افغان دی یو افغان به وي یو ملت دی یوه خاوره ده یوه وینه ده دا رشته چې کومه ده زموږ دا کومه د غیرت رشته نه ده دا کومه د پښتنو د بادشاهي رشته نه ده زموږ نسل یو دی وینه مو یوه ده وجود مو یو دی وسړیه ستاسو ماغزه کار کوي دا څه د دې رشته خو نه ده چې نن دا دی او بل دا دی دا بادشاهي یا دا حکمراني تلونکی راتلونکی څیز دی خو دا افغانستان وطن دا افغانان چا چې په کام او په وطن ننګ کړی دی هغه به تل تر تله تاریخ یاد ساتي د ځان سره او لر او بر افغانان به پرې ویاړي نو افغانانو ورونو هېڅکله خپلې حوصلې مه بایلئ موږ په ډېر سخت وخت کې دلته مبارزه کړې ده داسې ورځ نه تېرېږي چې موږ ته د مرګ او د وژلو او د حلالولو دمکیانې راکېږي داسې ورځ نه ده تېره چې زموږ فامیلونه همدغه رزیل ریاستي ادارو زورولې نه دي داسې ورځ نه ده تېره چې موږ ته د زندان د نیولو د وړلو دغه نه راځي دړکې او دمکیانې نه راځي خو موږ هېڅکله خپله حوصله نه ده بایللی چې یو ځل مو دا ویلي دي چې موږ د خپل وطن د خپل لر او بر افغان ولس دپاره د خپلواکۍ د امن د یووالۍ دپاره مبارزه کوو مرګ حق دی خو وایي مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي خپل خو هسې ژاړي چې دښمن در پسې وژاړي نو باید که مړېږو چې داسې مړه شو چې د خپل افغان او د خپل پښتون وطن په ننګ مړه شو چې تاریخ مو یاد وساتي چې زموږ د وینې نه زموږ د مرګ نه هم ولس ته ګټه ورسېږي مرګ خو هسې هم حق ته یوه ورځ راځي هر هغه خبره هر هغه عمل چې تاسو ته حق معلومیږي د خپل افغان وطن د سوکالۍ د یووالۍ په خاطر معلومیږي باید د هغې سره ملاتړ وکړئ زه نن هم دا خبرې په دې خاطر نه کوم چې زه له طالبانو ویرېږم لاس یې آزاد او تورې یې بیخي تېرې موږ چې یو وارې دلته د باجواق خلاف ناره وهلې ده نو طالب پکې څوک شو یا چې زه دلته د ایسای د امای د فوج خلاف خبره کوم نو طالب څه شی دی مرګ ټول یو رقم دی ما که طالب وژنې به مې که ایسای مې وژنې به مې که فوج مې وژنې به مې د دې په کیسه کې نه یم خو فقط د افغانستان د ولس په خاطر دا خبره کوم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو د افغانستان د ولس سره د افغانستان د وطن سره د افغانستان د خلکو سره داسې چلند وکړي چې دوی بې ارامه نشي دوی ونه ویریږي د دوی کاروبارونه ختم نشي د دوی په تعلیم باندې کوم بد اغیز ونه غورځي هلته چې څومره خویندې دي بالخصوص او څومره ورونه تعلیم یافته دي باید هغه خپلو ښوونځیو ته لاړ شي او اوس ما د ذبیح الله د طالبانو چې کوم ویان دی د هغه خبرې مې لیدلې بیخي ښې خبرې وې خوندورې خبرې وې که داسې وشي دا به ډېره ښه وشي نو په کار ده چې افغانستان نور له بدمنیو وژغورل شي په افغانستان کې نور ولس د یو بل ورور پلار جنازې پورته نه کړي باید افغانستان وطن نور له دغو بدبختیو وژغورل شي خو ما اول هم ویلي دي چې د افغانستان وطن دپاره د لوی کور افغانستان دپاره کابل ته خو نه بیخي هغه هیواد ته چې د ناروې ده چې د دنیا آخري کونج دی که هغې ته هم اړتیا شوه زه به په یبلو خپو مزل کوم نه په چا ښېګډه اړوم نه د چا نه شاباسۍ غواړم نه د چا نه ډاډ غواړم نه د چا نه واواجي غواړم دا د یو پښتون افغان په حیث زما ذمهواري ده چې د خپل لوی کور افغانستان دپاره هره سخته وي هره مبارزه وي باید زه پکې په اول صف کې ودرېږم او انشاءالله درېدلی یم او په راتلونکي کې به هم درېږم دا چې د افغانستان ولسمشر خپله یو مثبته فیصله وکړه د دې ټول ملت او ټول افغان قوم ملاتړ وکړ او هغه یې وستایله موږ یې هم ستایو خو موږ دا ویلي وو چې که افغانستان ولس ته اړتیا شوه دوی را باندې غږ وکړ موږ به تر کابله خو نه تر ناروي چې دا اوس ما خبره وکړه په لانګ مارچ ورځو موږ هېڅ د خپلې خبرې نه یو په شا شوي پښتون ژغورنې غورځنګ اوس هم مشر منظور احمد پښتین ډېر خوندور بیان جاري کړ چې موږ د افغانستان د ولسونو سره په هر سخته کې ولاړ یو د دوی د ښه ژوند د سوکالۍ د ژوند د امن د پرمختګ د ژوند دپاره موږ هر قسمه مبارزه ته تیار او تابعدار یو موږ د هیچا مخالف د ذات د شخص مخالف نه یو موږ هر د هغه کړنه که هغه یې طالب کوي که فوجي یې کوي که عسکر یې کوي که امریکا یې کوي که اسرائیل یې کوي که انډیا یې کوي چې هغه د انسانیت خلاف وي هغه ظلم وي هغه جبر وي موږ یې مخالف وو یو او تل به د هغه ظلم جبر خلاف غږ پورته کوو نو زما د افغانستان ورونو ډاډه اوسئ هېڅکله خپل وطن مه پرېږدئ په خپل وطن کې کلک ودرېږئ د سختو حالاتو مقابله وکئ مبارزه وکئ هر هغه ځای چې چیرته ناروا کیږي چیرته ظلم جبر کیږي باید پر ټولنیزو رسنیو
رسنیو یې کلک وغندئ د هغې خلاف مظاهرې احتجاجونه وکئ انشاءالله داسې وخت به راځي چې لر او بر افغانان به یو وي او موږ به تل تر تله له دغو ظلمونو جبرونو زولنو غلامیو خلاصېږو خو که چیرې موږ په ځان کې د مبارزې جرأت پیدا کړ موږ په ځان کې د دغه ظلم جبر وحشت بربریت دا به موږ چې په زور سره تپل کېږي د دې مخالفت مو وکړ پښتون ژغورنې غورځنګ اول هم دغه دریځ ویلی دی چې موږ د افغانستان ولس رایه ته احترام لرو هر چاته چې د افغانستان ولس رایه ورکړي هغه د بالکل په حکومت راشي موږ ورته هرکلی او څراغلاست وایو خو په زور په جبر حکومتونه موږ نه منو نه یې دنیا مني نړۍ نه در سره مني چې ته په زور راشي واک واخلې نړۍ دې نه مني نو موږ د افغانستان ولس رایه ته احترام لرو هر څوک چې د افغانستان ولس وټاکي د هغه باچایي په سر سترګو په خندا خندا قبلو او منوي خدای مو خوشحال لره د خپل وطن دپاره د لر او بر افغان وطن د سولې د امن د یووالۍ دپاره باید کلک سره ودرېږو په یو ځای مبارزه وکړو په نره یې وکړو د هر ظالم جابر خلاف باید کلک په میدان ودرېږو که د وطن په ننګ شهید شوې په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه که تور وربل مې راتېږي په وطن ننګ دی لالای نه منې کومه هر چیرته چې وای خپل پښتون افغان ولس په دعاګانو کې در سره یاد ساتئ خدای په امان